دا یو ښه کړنه ده، دا د تعاون د فرهنګ د دودولو لپاره یو بهترینه لاره ده. باید زموږ ټول هیوادوال د بېوزلو سره د مرستې فرهنګ په دودولو کې کار وکړي او د هغه هیوادوالو چې هغوی اړمن دي د هغوی لاسنیوی وکړي. هغه هیوادوال چې زموږ لیدلي د هغوی لاس ونیسي، راپورته کړي. زموږ په اسلام دین کې الحمدلله موږ ته حکم شوی دی چې د مساکینو لاسنیوی وکړو او هغوی سره مرسته وکړو. دا کوم مهم چې اوس موږ شروع کړی دی دا د غریبو لاسنیوي مقصد دی. نو د دې امله زه د لغمان په ټولو هغو شتمنو خلکو غږ کوم چې هغوی ډوډۍ لري، هغوی جامې لري او هغوی کور لري او هغوی د خوراک دپاره لوښي او ظروف لري. هیله ده چې خپل هغه اضافي سامان، آلات او ظروف او جامې د غریبو خلکو د مرستې په خاطر باندې دلته راوړي تر څو د دې لارې په مستحقترینو اشخاصو باندې موږ وویشو. د انسانیت د شفقت د تړاو په خاطر باندې په دې کمپاین کې برخه واخلئ. خپل لباس راوړئ، لوښي راوړئ او هر هغه څه چې تاسو ته کور کې ډیر ګران دي او غواړئ چې بل ورور سره، بلې خور سره، خپل بچي سره او خپل وطنوال سره ځان یو ځای کړي، ځان ورسره شریک کړئ، نو هغه راوړئ له موږ سره یو ځای کړئ. د اطلاعاتو فرهنګ ریاست، وطندار برنامه او د ولسي ملاتړ د لغمان څنګه کوښښ کوي چې ستاسو مرسته شوي اجناس بېوزلو ته ورسوي. د بېوزلو لاسنیوی دا د افغاني ټولنې د پیاوړتیا سبب ګرځي. هیله ده چې عجله وکړئ، له موږ سره په دې 9 ورځو کې خپلې مرستې شریکه کړئ. ستاسو مرستې به مطمئنو ساحو ته او سمو کورنیو ته، واړمنو کورنیو ته ورسیږي.